سلامونه کوم دوستانو، په یو نوې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. یو ډیره خوندوره کیسه در سره شریکوم، په دې هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ. یوه ورځ یوې میرمنې له خپل خاوند څخه پوښتنه وکړه، په رنګونو کې د کوم رنګ زیات خوښیږي؟ خاوند یې ورته وویل تور رنګ مې خوښیږي. میرمنه یې لاړه، تور حجاب یې په تن کړ او خاوند ته ودرېده. وی ویل څنګه ښکارم؟ خاوند یې په موسکا شو او وی ویل کټ مټ د فرښتې په شانتې ښکارې. څه موده وروسته میرمن په سپین حجاب کې خاوند ته مخامخ ودرېده او ورته یې وویل ښه نو دا ځل څنګه ښکارم؟ خاوند یې په خوښۍ او مینهناکه لهجه ځواب ورکړ او ماشاءالله ډېره زیاته ښکلې ښکاري، د نظره دې نه کړم. ورځې تېرېدې، یوه ورځ یې میرمن ناڅاپي په بل رنګ حجاب کې راځي او له خاوند څخه پوښتنه کوي ښه نو دې حجاب کې څنګه ښکارم؟ خاوند یې د تېر ځل په څېر دا ځل د خپلې میرمنې ډېر زیات صفت او ستاینه وکړه او ورته یې وویل ډېره زیاته ښکلې ښکاري، داسې الفاظ نه لرم چې ستا د ښکلي حجاب ستاینه وکړم. میرمن یې خپله ستاینه د خاوند له خولې اوري، ډېره حیرانېږي او له خاوند څخه په ډېره حیرانتیا پوښتنه کوي ته نن یو خبره راته وکړه، هغه دا چې ستا د خوښې رنګ تور دی، مګر زه چې په هر رنګ حجاب کې ستا مخې ته راتلم تا به هر ځل زما د حجاب ډېره زیاته ستاینه کوله، ولې؟ د خاوند پر شونډو یې موسکا وغوړېده او مخامخ خپلې میرمنې ته ودرېدو او په ډېر ښکلي انداز یې ورته وویل رنګ مهم نه دی، بلکې ماته مهم ستا حجاب او پرده ده. ته به چې هر ځل ماته په حجاب کې راتلې، زه به د هر ځل څخه زیات په تا مینېدم. نو ګرانو ورونو او خویندو، حجاب او پرده ستاسو د عزت او ابرو د خوندي ساتلو تر ټولو ښه ساتونکی دی. بې حجاب نجلۍ د پوسټ شوي چاکلیټ په څیر دي. پوسټ شوی چاکلیټ هیڅکله د مچانو له شر څخه په امان کې نه وي. مننه دوستانو چې ویډیو مو تر پایه وکتله، په دې هیله چې خوند به مو ترې اخیستی وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ضرور درسره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ او خپل ملګرو سره هم شریکه کړئ. ډیره مننه.